ډریوران شکایت کوي چې له ګټې تاوان ډیر دی او پر دغه لاره چې هر څومره لوړه کرایه واخلي بیرته د موټر خراب شوي پرزې هم پرې نشي رانیولی. نو د دویم لاین سړک په رغېدو به کرایه کمه او دوی ته به یې ګټه هم زیاته وي. لارې خو دغسې حالات و نو تر دې اوسه پورې چې دغه کوم دوړې او ګردونه او دغه کندې او کفرې تاسې ګورئ دغه حالاتو اوس الحمدلله د دغې ته یو امید د دې خلکو پیدا شوی دی چې انشاءالله په آینده کې به دا سړک جوړ شي او دا سړک یوازې د حصارک او شیرزادو د ولسونو دپاره نه بلکې دا د ټول افغانستان یو سړک دی. ولس خو ډیر زیات مشکلاتو کې دی ځکه د مریضانو تګ راتګ نشي کېدلی ترکاري او دغه شیان همچنان کرایې لوړې وي ځکه چې ډریوران هم عوارضونه د موټرو او دغسې لارې او کندې او کفرې دي نو مشکلات وي ورسره ضرور. موږ چې څونه پیسې ګټو په دې ګاډي دي دا ټولې په دې ته په ګاډي لګوو په دغه که سړک چې شروع شوی په د کابل دویم سړک موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې دا خدای زر تر زره ورسوي په خیره. موږ له ډېره اسانتیا په دې دی چې موږ د ګاډي عوارضونه به نه وي مریضو به ډېر په سهولت رسېږي که کارایه کمه وي موږ له ډېر بچت کېږي په دغه شي کې. هیره دې نه وي چې د کابل ننګرهار د دویم لاین سړک د رغولو لګښت په اوسني سړک د ټول پلازا له عوایدو ورکول کېږي. تمویل بودجه لاین دوم سرک کابل جلال آباد از بخش طول پلازا تمویل میشه. فعلا عملا در مسیر لاین کابل جلال آباد یا لاین فیلی که عملا هموطنان ما استفاده میکنن از سوی وزارت فواید عامه طول پلازا فعال شده. عوایدی که از طول پلازا به دست میاد در یک اکانت مشخص در وزارت مالیه جمع‌آوری میشه و صرف در بخش اعمار ساختمان لاین دوم کابل جلال آباد به مصرف میرسد. د کابل ننګرهار دویم لاین سړک د هیواد د اقتصادي ودې لپاره اسانتیاوې برابروي په ځانګړي ډول د سوداګرو او مسافرو لپاره. د لومړۍ لارې د ګڼې ګوڼې له کبله د ټکرونو او حادثو ګواښونه زیات دي. د تیرې ادارې پر مهال د کابل ننګرهار لوی لارې امنیتي وضعیت تل له ترافیکي او امنیتي پیښو ګڼې ګوڼې او ترافیکي فشار سره مخ وو. په ځانګړي توګه د ځینو برخو ناامنۍ د مسافرو او سوداګرو لپاره ستونزې جوړولې. اسلامي امارت د لا ډیرو اسانتیاوو سهولتونو ترافیکي پیښو د مخنیوي او ګڼې ګوڼې د فشار راکمولو لپاره د دویم لاین سړک پروژه هم پلې کړه ترڅو خلک له خطر پرته په آرامه فضا او لنډ وخت کې ختیځ جلال آباد ښار ته ورسیږي.